او نن زموږ په کورو کې جنجالونه دي که نه دي د زامنو د والدینو د ورورو د ورور د مورو د لور دا ولې دي ځکه چې زموږ په کورو کې وسیله رحمي نسته شفقت نسته په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی د خپلې مور پوښتنې لره روان سي چې زه د دغه مور عیادت وکم د پلار عیادت وکم پوښتنه یې وکم د ورور پوښتنه وکم د همسایه پوښتنه وکم که سهار ورلی تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د دغه پوښتنو والا دپاره دا دعا غواړي چې یو مور د لور پوښتنې لره ورځي لور د مور پوښتنې لره ورځي یوه خور د بلې خور پوښتنې لره ورځي یا یو زوی د خپل پلار پوښتنې لره ورځي چې دا پوښتنه پر کوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ماښام ورشي تر سهاره پورې 80,000 فرشتې د ده دپاره دعا غواړي او که سهار ورشي تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د ده دپاره دعا غواړي نو موږ ته به په ځان کې پکار دی رحمت او شفقت پیدا کړو که دا غواړو چې پر موږ باندې الله پاک مهربانه شي په دنیا کې هم په قبر کې هم دا قبر لره خو موږ ورته ورځو دا حشر لره خو موږ ورته ورځو او د الله پاک و مهرباني ته د الله پاک و رحمت ته موږ محتاج یو که نه یو محتاج نبی علیه الصلاة والسلام په ساده الفاظ موږ ته وویل که تی د الله پاک رحمت غواړئ نو تی پر مخلوق باندې مهربانه سي تی پر د الله پر مخلوق باندې رحمت وکئ الراحمون یرحمکم الرحمن چې کوم سړی رحم کوي د الله پر مخلوق باندې الله به پر ده باندې بیا رحم کوي یرحمو من فی الارض تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحم وکئ یرحمکم من فی السما نو کوم ذات چې په اسمانو کې دی هغه به پر تی باندې مهربانه وي په دنیا کې هم په قبر کې هم په حشر کې هم نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي که یو سړی یو مسلمان د یتیم پر سر باندې په محبت سره لاس کښېږدي په شفقت سره لاس کښېږدي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا سړی به له ما سره په جنت کې داسې ملګری نبی علیه الصلاة والسلام دا دوې ګوتې داسې ونیولې یو دا د مابین ګوته بل د اشهدو ګوته دا د مابین ګوته لږ مخته ده تر دا بل نو نبی علیه الصلاة والسلام زه به تر دغه سړي دونه مخته یم لکه دغه د مابین ګوته چې تر دې ګوتې څونه مخته ده یعنې دی به سم له ما سره په جنت کې په ما پسې علما کرام له دې څخه یو مسله راباسي چې نبی علیه الصلاة والسلام سره الله پاک حساب نه کوي نو چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملګری سو داسې ملګری سو لکه دا د اشهدو ګوته چې له دا مابین له ګوتې سره ملګری ده نو له ده سره به هم الله پاک بیا حساب نه کوي نو موږ پکار دی په خپله معاشره کې د رحمت زندگی تیر رحم شفقت مهرباني په ځان کې پیدا او نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي چې دا وسیله رحمي دا شفقت او مهرباني دا د انسان رزق زیاتوي د انسان عمر زیاتوي چې په سړي کې وسیله رحمي شفقت مهرباني